ستا خاموشي لکه یو ګونګ انځور دیوال کې ځوړند زه لاس تر زنې په زړګي مې اندېښنه ناسته ده او ژوند کتابتون دی اخیستونکي بې کچې شوي ژوند کتابتون دی اخیستونکي بې کچې شوي او زمونږ د هیله تر شا کومه زمانه ناسته ده. سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول به ښه وی. غزل دی چې څنګه یې تیر کړم بې له تا یو څو شېبې ژوند مې څنګه یوه زغمم امکان نه لري زه ژوند مې ډېرې مودې کېږي ځان ته فکر وړی یمه ډېرې مودې کېږي ځان ته فکر وړی یمه رانه لمانځه کې شي د سهوې سجدې ژوند مې او له هغې ورځې نه تر ننه هسې مسک نه شوم همراه صاحب له هغې ورځې نه تر ننه هسې مسک نه شوم په ډکو سترګو چې له کلي نه وتې ژوند مې او په دې پوهېږي خو چې ستوری د لمر ځای نه نیسي مننه په دې پوهېږي خو چې ستوری د لمر ځای نه نیسي خو بهترینې وې مې تا ته اندېښنې ژوند مې او کاشکې چې نه دې لیدم نه مې لیدی وشوه خو کړم د عیسی نه داسې بله رقم زرې ژوند مې زه به یو نظم وایم که تاسو خوښه یې نظم دی چې لا تر اوسه یم په تمه چې ته بیرته راستنه شې څه ناڅه پوښتن مې وکړې څه ناڅه مې زړه ارام شي ستا د دروند فراق له وجې رڼا ورځ پر ما ماښام شي لا تر اوسه یم په تمه چې ته بیرته راستنه شې ماتو هیلو ته مې ته وه باید حتما ګلې راشې ته خو تشه د ځان نه یې بې سینګاره ولې راشې لا تر اوسه یم په تمه چې ته بیرته راستنه شې هغه کار بیرته تکرار کړې ته مې غېږه کې راړنګ کړې زه به یې نه غواړم خو مګر وړو کیسو به جنګ کړې لا تر اوسه یم په تمه چې ته بیرته راستنه شې رنګارنګ مخونه وینم شکر هر یو مې هېرېږي علي خیل به په کوم ځای وي هر ساعت راته یادېږي لا تر اوسه یم په تمه چې ته بیرته راستنه شې وایم زه خدای مهربان دی د وصال سپرلی به راشي د هجران عمر به لنډ شي ښایي هغه را پیدا شي ښایي هغه را پیدا شي که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټخانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز د اړیکې شمیره 0 اویا شپږ څلوېښت اته څلوېښت 101